بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم ورونو خويندو دا دې ان شاء الله یو ځل بیا زحمت بشیر لقماني ستاسو د خوبونو تعبیر په سلسله کې ستاسو خدمت کې حاضر یم. یو ورور خوب یې لیکلی ده، اواز یې لیږلی، محمد صلی الله علیه وسلم یې په خوب کې لیدلی، نو هغه نه ما پوښتنې کړي دي، نو هغه پوښتنې لا جواب کړي نه دي، نو خوب یې تعبیر کېږي نه، صرف لږې اورو. محمد سلام دغه حجرې د حجرې ته راشي ما سره مېلمه شي، زه په دغه شي نه پوهېږم تا ما ته عود کړه که خپله راغی سره له دوه یا درې ملګرو، دا ملګري مې هېڅ یا دوه دي غالبا یا درې دي. دا د خدای پیغمبر چې و حجرې جامې وې او ریښمینې جامې وې، همدارنګه واسکټ ورسره و زیړې، نو دی راغی ما سره په حجره کې کېناستېده، بیا څو منټ را سره ناست و او بیا لاړه راله خدای سره په بیرته لاړه، نو ښه لوکس ویښتان یې وو، ښې څڼې وې، ښه مبارکه ږیره یې وه او دا ورېښمین کالي یې اغوستي وو. نو دغه ما ولیده او زموږ حجره و دې حجره کې را سره مېلمه شوی و، بیرته لاړم او دغه خوب ما تعبیر وکړه. خس السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محمد سلام چې کله راغی بیا لږ وضاحت کړی دی، زما پوښتنې ته لا جواب نه ده راکړی. بیا یې موږ حجره کې توشک هوار و، دی په توشک کېناسته، جنوب خواته دیوال ته تکیه وکوله، راکې زما په دې وجود باندې څه درزه راسي د خوشحالۍ نه چې اوس موږ وګوره او د موږ دغه حجره وګوره او محمد سلام وګوره چې دلته موږ سره مېلمه شو. نو دغه حالت په ما باندې راغله. بیا 5 دقیقې غالبا 11 دقیقې چې موږ سره ناستو او بیا چې بېرته جګ شو، دا مې ښه یقین او باور ته او ښه په خپل خوب بېرته په اخلاص او په ایماندارۍ په رښتیا د خبره کوم چې بیا مې ورسره خدای پاماني وکوله او بېرته رانه ووته د ملګرو سړي سره. نو ده نه ما پوښتنې کړي دي چې د نبي علیه سلام دی وایي چې نبي علیه سلام ورېښمین کالي په ځان و، نو ورېښمین یا ورېښم دا خو نرانو لپاره حرام ده، نو ده نه مې پوښتنه کړې چې ته څه پوهېږې چې د ده په ځان کې ورېښمین کالي دي او د خوب تا کتلی ده، نو ته څه پوهېږې؟ دا ګورې، څوک درته وایي، ته خپله پوهېږې او بیا درته دا نه راځي چې دا څنګه دا یې اغوستي دي؟ او د ګیرې مبارک پوښتنه مې ترې کړې چې دا ګیره مبارکه نبي علیه سلام څنګه وه، سپینه وه که توره وه؟ او د نور د څېرې پوښتنه مې ترې کړې چې نور څېره دې کتلی ده، ویښته، تندی، نو دا ټول صفات خو د نبي علیه سلام احادیثو کې راغلي شمایل نبوي کې، نو څه هغه شیانو سره لږ دا صفات برابر راشي نو بیا دا خوب صحیح ده. او بل دا چې ده په زړه کې دی ګرځي چې دا نبي علیه سلام ده، نو ده نه ما پوښتنه کړې چې څنګه ستا په زړه کې ګرځي چې دا نبي علیه سلام ده، او دا نور څه ورسره دي، دوی څوک دي؟ ته څه فکر کوې چې دوی د ده یاران دي، دا نږدې ابوبکر عمر رضی الله عنهم یا نور دي؟ او دغسې پوښتنې مې ترې کړي دي، تر اوسه پوښتنه یې جواب کړی نه ده، نو دا خوب تعبیر پاتې کېږي. والله تعالی اعلم.